په ختیځ ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ چې جلال آباد ښار ته په 10 کیلومترۍ کې پرته ده چې زیاتې زراعتي ځمکې او د چکر وهنو لپاره پراخې سیمې لري چې د سیلانیانو پام یې ځان ته اړولی او ډلې سیلانیان د سیل او تفریح لپاره کامې ته راځي. د کامې شیرخ چې په هیواد کې زیات شهرت لري، زیاتره خلک د شیرخ خوړلو لپاره کامې ته راځي. زه خو د ډېر خوشحالۍ احساس کوم چې کامې ته راغلی یم، چکر ته راغلی یم. ماشاءالله ډېره ښایسته منظره ده او په څنګ کې ټول خلک هم دلته چکر ته راځي او شیریخ هم وخوړو، ډېر خوندور او ډېر مزیدار او بل هوټل والا چې کوم دی موږ ډېر قدر کوي د میلمنو دپاره. ډېر د یو احساس کوم، د خوشحالۍ احساس کوم چې داسې یو ځای ته راغلی یم او مطلب چې څه موږ وغواړو هغه میلاویږي دلته. هر څه شیریخ یې نور څه وغواړې میلاویږي، هر څه میلاویږي. ښه ځای دی، نو نور ملګرو ته هم دغه کوم چې چکر ته لاړ شي، تفریح ځای دی، تفریح وکړي، نو دا خو یوه ښه خبره ده چې یو ځای ته سړی لاړ شي او تفریح وکړي. د یاد شیرخانو مسؤلین وایي چې د بېلابېلو ولایتونو څخه خلک کامې ته په چکر راځي چې دلته یې دوی ته کاري زمینه مساعد کړې او زیات شمېر ځوانان ورسره په کار بوخت دي. زه خو د کامې ولسوالۍ د مستالي د کلي روانې ډېرې اوسېدونکی یم. فعلا زمزم هوټل کې د زمزم هوټل منیجر یم. کامې ته خو که زه درته ویم چې قندوز، تخار، هلمند، مزار شریف، جلال آباد، کابل، بادغیس، هرات دار ولایت نه کامې ته خلک خصوصا بیا جمعې په ورځ چې جمعې په ورځ تفریح ورځ وي، د هر سړي رخصتي په چکر کامې ته راځي. په دغه شیریخانو کې چې هېڅ نه پاره شیریخانه کې تقریبا 20-25 نفره کار کوي، نو دا ډېره یوه غټه خبره ده چې ټول غریب خلک دی او بیا دې شیریخانو کې ځانونه مصروفه کړي. دا په کامه کې د کونړ سیند څخه هغه رابیل شوی سربند دی چې د یو جاپاني PMS موسسې مشر ډاکټر ناکامورا پر خپل مهارت جوړ کړی و. که نن ورځ ناکامورا نشته، خو د کامې زراعتي ځمکې لا زرغونې او شنې ساتلي دي.